تازه خبر په کوټه کې د طالبانو د کوټې په نوم شورا باندې برید شوی دی. د طالبانو د استخباراتو رئیس چې په متی مولوي صاحب مشهور و پکې وژل شوی. ویل کېږي برید د کوټه په میټا چوک کې د حاجی عبدالمجید نوزي په کور هغه مهال ترسره شوی چې هلته د نظامی قمندانانو غونډه روانه وه. داسې ویل کېږي چې په دغه غونډه کې د طالبانو مشران او د واک خلک راټول شوي وو. په موجودو کسانو نورو سربیره د طالبانو د سترو بریدونو مسؤل حاجی محمد یوسف او د هلمند کجکي د طالبانو بنسټ ایښودونکی ملا عبدالقیوم ذاکر هم شته. حاجی یوسف چې د فراه، غزني او ارزګان د جګړو تنظیمونکی و او اصلي د بولدک د نورزیو له قبیلې دی، اوس یې د طالبانو د حقاني شبکې رهبري پر غاړه لرله او د ختیځ 24 ولایتونو د جګړې تنظیمونکی و. د برید په ځای کې د طالبانو د مؤسس زوی ملا یعقوب هم موجود و او ورسره له قطر دفتر څخه راغلي ملا فاضل او ملا نورالله نوري هم د غونډې برخوالو چې برید هغوی ته نږدې شوی. تر اوسه پورې د وژل شوو کسانو کره شمیر نه دی معلوم.